په سویل ختیځ زون پکتیا کې د افغانستان لپاره د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د زنجیرونو د ارزښت یا DI پروګرام په مرسته د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د افغان تولیداتو او محصولاتو د شرکتونو ترمنځ یو ورځنی نندارتون جوړ شو. مسؤلین وایي له دې نندارتون او د عامه پوهاوي له پروګرام څخه یې موخه د سوداګرو صنعتکارانو ترمنځ ښه همغږي، ظرفیت لوړونه او د دوی افغاني تولیداتو ته ښه بازار موندنه ده. هغه تجاران درونه هغه شرکتونه چې هغه په نورو ولایتو کې تر اوسه پورې کارونه کړي، موږ هغو ته دعوت ورکوو چې موږ پکتیا ولایت کې هغه سرمایه گذاري وکړي، د موږ له مالدار او له دهقان سره همکاري وکړي او موږ به دوی ته د هر څه زمینه برابرو. که داسې پیښې شي خدای نه خاصه چې دوی د شپې د یو چا سره لیدل غواړي او کار کول غواړي او یا هم ناوختي کې غواړي، نو انشاءالله موږ دوی په خدمت کې وو. موږ به دوی ته د ښه خدمت زمینه برابرو او دوی ته به موږ د دهقان سره تعلق زمینه برابرو. صنعتکاران هم دا ډول نندارتونونه د خپلو تولیداتو د بازار موندنې لپاره ګټور ګڼي او وایي له کله راهیسې چې تولیداتو ته مخه کړې کورنۍ اقتصادي ستونزې ورسره حل شوي او نورو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې او په خبره یې که حکومت ورته لا اسانتیاوې برابرې کړي نو له بهرنیو تولیداتو سره ښه سیالي کولی شي. پروډکشن ځینې جوړو لکه شیدې، مستې، کوچ، غوړي، پنیر، پیروی، همداسې نور شیان. دا کار یوه شبکه جوړه سوې ده. د موږ هم کار روان ده چې وطنوالو ته خپل طبیعي شیان وړاندې کوو او په بدل کې کلیوالو خلکو ته چې هغو هېڅ چاره د یو کار نه لرله، یوه خپله غوا ورته د خپل کار زمینه برابره سوې ده. زموږ پیشنهاد دا شی ده چې به دا ټولو سنټرو سره اوس موږ د بلدې نه چې شیدې ګردیز ته راوړو ضایع کېږي، ډېرې مستې که راوړو هغه ضایع کېږي. که موږ سره داسې کومک وشي چې دا بعضې وسایل راکړي شاته پروسس جوړ کړو له دې شیدو نه. د یادولو ده چې د کورنیو تولیداتو د بازار موندنې ترڅنګ د دغو صنعتکارانو یوه غوښتنه له ولسونو دا وه چې د افغاني توکو د ملاتړ په پار په بازارونو کې د بهرنیو توکو پر ځای کورني تولیدات وپېري.